دی بی بی عظمت ډیر زیات دی. بېشک همداسې دی. چونکې کله ورمنه په شهادت باندې ورسېدله جی هم د ورمنې وصیت و هم د چونکې د مولا علی علیه السلام بچي واړه وو هم د انساني زندگی کې یو انسان دپاره ازدواجي زندگی پکار دی سوي تاسو معاشرې کې کردار ادا کړي انسان دنیا کې زندگی خطره کړي نو مولا طبق روایات څه کوم روایاتو کې موجود دي ګران ورور ته ویلو څخه ماته داسې یوه زوجه ولیدلی شي چې ما دپاره داسې بچي پیدا وکړي لا تلدوا لي ولدا فارسا داسې شجاع و جرأتمند و غیرتمند و وفادار و احدمند انسان دنیا ته راوړي د ما دپاره د ما بچو دفاع وکړي. صحیح. نو دی ورمنې چې کوم دغه سره د دې ګران ورور د علی علیه السلام عقیل بزرګوار چونکې ماهر انصاب هغې زمانې کې عربو کې نسب شناس و نو هغه دې ته د دې فاطمه کلابیه وه چونکې دا کلابیه خاندان سره یې تعلق لره دا یو مشهور خاندان و شجاع خاندان و جرأتمند خاندان و دغه مشوره ورکړه. نو کله د علی علیه السلام د وختنې دپاره دې څخه لاړ شو دې خاندان څخه د دې مور و پلار څخه لاړو نو دې مور و پلار څه خبره وکړله د دې ازدواج دپاره څه مولا سره ازدواج وکړي. صحیح. نو دې خاندان ساتلنه د علی علیه السلام د ورور یا دغو مشرانو طرف نه دا خود د دې بی بی عظمت ښیي. سبحان الله. لکه دا خود خاندان اهل بیت دی د اهل بیتو کور دی. علی علیه السلام عظمت و شان و مقام هغه څه چا نه پټ نه دی څه داسې کور ته چې داسې خاندان ته چې معلومیږي دا څه ډېر عظمت لرل. مولانا صاحب یوه اخلاقي نقطه دلته کې دا هم کیدلی شي چې انسان کله رشته کوي نو پکار دی کوم کور مشر وي هغه سره خبره وکړي مشوره وکړي او خاندان هم وکسي. بلکل داسې ده. بله نقطه ورکې دا دی څه که یوه زوجه چې وفات شوله صحیح بیا دمه کې څه واده نه کوي بالکل چونکې علی علیه السلام نه عابده ترین انسان کامل انسان متقی انسان پرهیزګار د خدای نیک بنده نه خو چوک زیات نه وي. سبحان الله. واده نه کوه نه عیب دی خاص کر د زوجه محترمه مرگ د بعد بالکل نه کوه نه عیب دی واده کوه هم ضرورت دی او مو چونکې هر یو شی لغه منفي انداز کې خلو مثلا شهوت انداز کې نظر سی کسو واده شهوت په نه دی. بالکل واده د انسان نیک بنده جوړ شونې دپاره دی. ډېره ښکلې خبره مولانا صاحب تاسو وکړه. زموږ معاشرې کې دا څیزونه شته دي چې دی عمر خو تېر شوی دی او بچې لویې شوي دي نو دوی ته څه ضرورت دی چې دا واده کوي او دا تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. که چیرې د انسان یوه ورځ هم عمر پاتې وي کنه هغه ته یقین وي زه یوې ورځې بعد مړ دنیا یم یوې ورځې په هم پکار دی واده وکړي او یوې ورځې والا عبادت به بالا لاړ شي اوچات لاړ شي قیمت به زیات شي. نو دا مولا علی علیه السلام د خپل هغه دپاره دې ته څه کوم کسان لاړو نو دی کتاب کې مو مطالعه کوله څه دی بی بی مخکې نه یو خوب لیدلی و. صحیح. نو د دې والد صاحب څخه لاړو هغه سره یې خبره وکړه عقیل بزرګور نو والد صاحب د دې بی بی څه کوم هغه خپلې زوجه سره او دې بچې سره خبره ورسته بیا شریکه کړه سره داسې مسئله دی. نو دې بی بی خپلې مور سره دا خبره شریکه کړې وختانه ما یو خوب لیدلی دی. صحیح. نو خوب یې داسې لیدلی اوس یو باغ دی ګلونه دي میوې دي او چنې دي او اونګې دی دغه دی ستوري دي خروږ ماحول دی دې کې د اونګې را کوزه شي ماکوت کې د پرېوځي. الله اکبر. او دغه خوب څه کله د عقیل بزرګوار دی پلار څخه لاړ نو دې پلار بیا خپلې زوجه سره خبره شریکه کړه هغه ته دې د خوب تیر کړی و څه ما داسې خوب لیدلی دی دې ورځو کې لکه دا وختنه د دې کېدله. بالکل. نو دې پلار بزرګوار بس یقین ته ورسېده څه دا مسئله داسې دی څه ډېره هم بختوره ډېره پربرکته دی ډېره دغه دی ورکې هغه طرف نه او شو. نو مولا علی علیه السلام ورسره ګران ورور سره څه خبرې شیر کړې وې څه ما ته داسې یوه زوجه پکار دی څه هغه لا تلدوا فارسا. صحیح. یو داسې نیک و شجاع و جرأتمند کسان ما ته دنیا ته دغه کې څه ما ورسته زندگی چونکې علی علیه السلام روایاتو مطابق یا ورته پیغمبر ویلي و یا خپله امام و هغه ماته علم غیب نه اشنا و حالات یې نظر کې و صحیح څه ورسته څه راتلونې دي نو هغه دپاره بیا دا بی بي څه کومه دی د مولا کور ته راغلله. دوه قسمه روایت دی د دې ام البنین نامې په باره کې یوه نامه د دې فاطمه کلابیه
بالکل فاطمه یې نامه وه، کلابیه چونکې خاندان یې و، نیکه نامې وه. بالکل نیکه نامې وجې نه د یو خاندان کلابیه مشهور شول. د هغه وخت کې چې کوم قبیله‌ایي سیستم و د نو مشر هغه نامې سره به دا د یادېدل. خپل مشر نامې سره بالکل. کوم بزرګوار وی، کوم داسې تکړه غوندې وی، صحیح. څه اثرات وی. نو د دې بزرګوارې بیبي یا بزرګواري انداز دا غوندې څه دې فاطمه نامه پرېښله. الله اکبر. چونکې د حسنانو ګرانې مور نامه فاطمه وه، زهرا سلام الله علیها. تاسو د بچیو ته د هغه والا دغه رانشي، مثلا اندېښنه او غم او غم یې تازه نشي، مور یاد نشي، او دغه احترام وجه نه، هغه عزت وجه نه، هغه مقام وجه نه دا نامه یې پرېښلله. دومره لوی ادب و احترام. راتلو سره یې نامه بدله که ام البنین